د رښتیا ویل. په ښي لاس کې نیولې پلاستیکي کڅوړه له ناکوړه کوه. بیا رامخته شو. زما تر څنګ کېناست او خپلې ښځې ته یې ورنارې کړې. سویتا و سویتا. د سویتا غږ مې د لوښو له کړپا سره یو ځای واورېد. څه وایي؟ انور د پخوا غوندې په لوړ غږ ویل. یو دوه د میوې خورۍ چړې در سره راوړه. بیا یې ما ته وکتل. پلاره څېره دې نیولې غوندې ده، جوړ خو یې؟ ورو مې وویل هو زویه جوړ یم. دا وخت سویتا کوټې ته راغله. په ګیلاس کې دوه نیغ درېدلي کارډونه یې لاندې پر ځمکه کېښودل او کله چې ولاړېده انور په خندا وویل کېنه خوندور ناک دي. سویتا ژړه غونې شوه. زړه ته مې نه کېږي. له دې سره په بیړه له کوټې ووته او په دهلیز کې کوکه کړه. انور په ورختایۍ راته وکتل او په منډه له کوټې ووت. زړه مې ولړزېد. فکرونو په مخه کړم او کله چې انور بیرته کوټې ته راننوت ما یې په لومړي ځل په سترګو کې قهر ولیده. لاسونه یې مروړل او شونډې یې زړېدلې وې. دی لاندې پر ځمکه راته کېناست. یوه شېبه غلی و. بیا یې سر راپورته کړ او په یوه داسې غږ چې غوسه پکې ګډه وه ویې ویل پلاره میاشتې دې تېرې کړې خو د ښار په ژوند ونه پوهېدې. زړه مې درد وکړ. ده وویل ښه دې نه دي کړي چې نه پوهېږې په هر څه کار مه لره. د زړه درزا مې ډېره شوه او په لوړ غږ مې وویل ښځه دې له یوه پردي سړي سره ګوښه ناسته وه، هغه هم په یوه زیرپیرانۍ کې، او د بدن نور ځایونه یې هم ښکارېدل. سور او سپین واوښت. او پلاره دا ښار دی، کله نه دی چې ښځه په ټیکري کې تاو کړي او د جوار غوندې وپوښه ور واغوندې. دلته بیل فرهنګ دی او ته باید ځان ورسره روږدی کړي. خوله مې وازه پاتې شوه. انور په لنډه موده کې څومره لوی بدلون کړی و. ده وویل نسیم د سویتا همکار دی. دی اوس یو طبي کورس تعقیبوي. په درس کې یو څه ستونزه درلوده او له سویتا نه یې مرسته غوښته. په دې کې نو څه خبره وه؟ ما وویل خو هر رنګه چې وي هغه پردی سړی دی. دا رنګه راتګ یې ما ته خوند رانه کړ. په خبره کې راولوید خو تا د سویتا سپکاوی کړی. هغه دې د همکار تر مخ په 1 روپۍ کړی. پوهېږي چې هغه څومره خواشینې ده. ومې ویل ګوره زویه د ژوند درد په خواشینۍ او خفګان کې نه بلکې په بدنامۍ او رسوایۍ کې پروت دی. په لوړ غږ یې خبره راپرې کړه. څه بدنامي څه رسوایي؟ زه پر هغې باور لرم. د ښځې او خاوند ترمنځ یوازې باور کافي دی او بس. له پاسه ورباندې ورټیټ شوم. د ده پر اوږه مې لاس کېښود. ورو مې وویل دا سمه ده چې باور ښه دی خو په غوسه یې د خبرو وار رانه واخیست. پلاره ستا فکر ډېر زوړ دی. ته هر څه ته په منفي نظر ګورې. د دې سره په تیزۍ ولاړ شو. لاس مې د انور له اوږې نه وښوید. داسې راته وایسېده لکه د ژوند امسا چې رانه لرې شوي وي. د بدن انډول مې ونه شو ساتلی او کیڼه سترګه مې پر هغه شړو ور ټیټه شوه چې په ګیلاس کې نیغې ولاړې وي. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی ویست او ویې ویل په سترګه کې مې یو درد احساس کړ، یو نری او سوځونکی درد. بیا مې کیڼ غومبری تود شو او وروسته په هیڅ هم نه یم پوهېدلی. خو کله چې پر هوښ راغلم نو په چت کې یوه پکه په تیزۍ سره تاوېده. نیغ کېناستم. ما یوازې خپل ښي لور ته پراته شیان لیدلی شو او کله چې مې د کیڼې سترګې د خلاصېدو هڅه وکړه یو نری درد ورباندې راغی. لاس مې وروړ. پر سترګه مې یوه پټۍ تړلې وه. شاوخوا مې وکتل. یوه کوچنۍ کوټه وه او تر څنګ مې پر میز ډول ډول میوې پرتې وې. له کټ نه ورو ولاړ شوم. لومړی مې د ښي لاس په یو بند کې د درد احساس وکړ او بیا یو درب شو. ځمکې ته مې وکتل. د سیرم پر کڅوړه یوه پیلزي پایا پرته وه. له رګ نه مې وینه راوتلې وه او د لاس د 2 ګوتو ترمنځ مې د سیرم ستنه بنده پاتې شوې وه. یوه شیبه ودرېدم. ناڅاپه مې په فکر کې له انور سره د خبرو د اړولو صحنې راوګرځېدې او کله چې پر چړو ور ټیټېدم بې اختیاره مې خپلې تړلې سترګې ته لاس وروړ. دا وخت د کوټې دروازه خلاصه شوه. یوې نجلۍ په بیړه تر مټ ونیولم.
هغې سپینه چپنه اغوستې وه او پر سر یې یوه داسې تکه سپینه خولۍ پرته وه لکه له کاغذ نه چې جوړه شوي وي. نجلۍ ورو پر خپل ځای پرېستم، پایا یې ودرول او په احتیاط یې د سیرم ستن زما د لاس د بند په رګ کې ننایسته. هغې ته مې وکتل، سترګې ته مې خیر دی. نجلۍ یې مړاوې سترګې راواړولې، په خوله یې څه ونه ویل، خو په سترګو کې د نهیلۍ نښې له ورایه ښکارېدې. زړه مې ولړزېد او پوهه شوم چې نور په کیڼه سترګه دید نشم کولی. شیبه وروسته نجلۍ له کوټې ووته او پر ځای انور کوټې ته راننوت. د هغه چې کله سترګې راباندې ولګېدې خوله یې چینګه شوه، زما پر ټټر را پرېوت او په چغو چغو یې وژړل. وروسته مې سویتا تر څنګ ودرېده، په لاس کې د ګلانو ګېډه یې نیولې وه او سترګې له اوښکو نه ډکې وې. 10 ورځې مې په روغتون کې تېرې کړې. دا یو شخصي روغتون و، ښه خدمت مې کېده او انور به په ورځ کې 2 ځلې سهار او مازدیګر پوښتنې ته راته. په 11 ماښام له انور سره کور ته لاړم او کله چې مې په شیشه کې وکتل، د کیڼې سترګې پر ځای مې له 4 خواو راغلی کوت کوت یعنې ګونځې ګونځې پوستکی پروت و. یو دم مې د شیرینو خبره په ذهن کې نیغ راولاړه شوه. اقربا ستا سترګې مې خوښیږي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او وی ویل. ما یو ځل بیا د خپل زوی په کور کې واړول، خو دا ځل مې هغه پخوانی خوند پکې ونه لید. انور ورو ورو فاصله رانه نیوله، نور به د پخوا غوندې کوټې ته نه راته. زما پر ټټر به یې سر نه لګوه او ان د ماسخوتن د ډوډۍ خوړلو پر وخت به هم زما د ړندې سترګې خواته کېناسته. تر ډوډۍ وروسته به یې خپله ستړیا بانه کړه، ژر به ولاړ شو. خو د شپې تر ناوخته به یې له سویتا سره د خندا غږ زما کوټې ته راته. زه به تر ډېره ویښ وم. د شیرینو او د انور پخواني یادونه به مې تازه کول. کله به مې اوښکې تویولې او کله به هم بې اختیاره خندا راغله. خو بیا هم ښه و. انور مې لیده، هغې ته مې ځان نږدې احساسوه او په زړه کې مې یو ډاډ پروت و. دا ځل مې په سویتا هېڅ کار نه درلود. د هغې هرې خبرې ته به مې د هو په نښه سر خوځوه. ان هغه ځوانکی یو ځل بیا هم کور ته راغی او دا ځل مې د سویتا په امر له دوکانه میوه هم ورته راوړه. ما کوشش کوه چې د انور د خوشحالۍ لپاره سویتا خوابدې نه کړم، خو کله کله چې یو څوک څه غواړي هغسې نه کیږي. یوه شپه له خوبه راپورته شوم، نه پوهېږم چې څو بجې به وي، خو وخت ناوخته راته ښکاره شو. تشناب ته د تلو احساس مې وکړ. ولاړ شوم، د دهلیز ګروپ مې ولګوه، خو کله چې مې د تشناب دروازه خلاصه کړه سویتا خپل ځان مینځه. زړه مې ولړزېد، په بیړه یې راته وکتل او له خولې نه یوه ویرونکې چغه راووته، وحشي! ژر مې دروازه پورې کړه. زوی مې له کوټې راووت، ما ته یې وکتل، سترګې یې رډې راوختلې. په بیړه مې وویل پام مې نه و. ده چغه کړه، بس که نور په لحاظ د خدای ژوند مې مه را خرابوه. سترګه مې له اوښکو ډکه شوه. دا وخت سویتا د تشناب په وره کې ودرېده. دې تر زنګنونو پورې په یوه لویه تولیا کې ځان تاو کړی و. له ژېړو ویښتو نه یې اوبه څڅېدې او په سترګو کې یې کرکه پرته وه. په غوسه یې وویل انسانیت دې نه دی زده؟ په خوله کې مې لاړې وچې شوې. هغې ته مې سترګه ور واړوله. ما وبخه، خبر نه وم چې ته به په تشناب کې. انور چغه کړه، که څوک وي او که نه، ته باید د نزاکت له مخې ور وټکوې. سویتا خپل خاوند ته وکتل، شونډې یې وخوځېدې. نوره نو له دې ژونده ستړې شوې یم، ته یو انتخاب لري، یا زه او یا هم خپل پلار. زړه مې ولړزېد. سویتا د خپلې کوټې وره ته لاس ور وغځوه، خو یو دم ودرېده. انور ته یې مخ ور واړوه او په تریو تندي ویل قسم خورم چې زه به له خپلې خبرې نه وانه وړم. له دې سره یې د کوټې له وره درب ویست. چوپه چوپتیا شوه. انور ته مې وکتل، سر یې زړېدلی و، خو وروسته یې مړاوې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل، خو په اوښکو کې له مانه د خپلې مینې خیرات غوښت. ورمخته شوم، د هغه پر اوږه مې لاس کېښود. ورو مې وویل ښه ده بچیه، څه چې ته غواړې هماغسې به وشي.
بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل. په سترګه کې اوښکې رغړېدې، خو پر شونډو یوه ترخه موسکا پرته وه. په بیړه مې وویل بیا څه وشول؟ بوډا خپله پوزه کش کړه او شونډې یې وخوځېدې. سهار وختي مې په بکس کې خپلې جامې اچولې چې انوره مې تر څنګ کېناست. یوه شېبه غلی وروسته یو پاکټ مخې ته راته کېښود او په خواره خوله یې ویل په دې کې یو څه پیسې دي، سویتا درته راکړي. هغې ته مې وکتل. له پړسېدلو سترګو نه یې وپوهېدم چې ده هم زما غوندې شپه په ویښه تېره کړې ده. ورو مې وویل نه بچیه، ما په ژوند کې خیرات نه دی اخیستی. زوړ به یم خو تر اوسه مې لا په مټو کې د کار کولو وس شته دی. رنګ یې تک سور واوښت، رامخته شو، زما په روږه یې تندی ولګوه او په ژړا کې ویل زړه مې مه راماتوه، زه مجبوره یم، له سویتا پرته ژوند نشم کولی. ورو مې وویل زه څنګه له تا پرته ژوند کولی شم؟ سر یې هاس کړ. ما وویل یوه خبره مې منې؟ په حیرانۍ یې راته وکتل. څه خبره؟ اوښکې مې له واکه ووتې. په یوه میاشت کې یوازې یو ځل قرهباغ ته راته راځه، بس نور هیڅ هم نه درنه غواړم. دا د یو پلار غوښتنه ده. بیرته یې سر وځړېد. ما وخندل. پوهېږم بچیه نشې کولی. شونډې یې وخوځېدې. سویتا به چا ته پرېږدم؟ ورو ولاړ شوم. د میز پر سر د انور د واده یو عکس پروت و. هغه مې راواخیسته او په بکس کې مې واچوه. انور یوه شېبه غلی و، داسې لکه پیکره چې وهي. بیا یو دم راته وکتل. پلاره کیدای شي یو څه وخت معطله شي؟ حیران شوم. ولې؟ وی ویل مخکې له مخکې څه نشم درته ویلی. خندا راغله. نزویه نور مې نو دلته پاتې کېدل ښه نه دي. په خبره کې راولوېد. یوازې 2 ورځې. ما ورته وکتل. ده وویل نه غواړې چې هره ورځ سره ووینو؟ سترګه مې له اوښکو ډکه شوه. شونډې یې وخوځېدې. خدای مهربانه دی، ګوندې زما فکر یوه نتیجه ورکړي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویې ویل انور په 2مه ورځ یو ادرس راکړ. ما هم ځای په اسانۍ وموند او په هماغه ورځ د یوې 2 پوړیزې ودانۍ په دروازه کې چوکیدار شوم. دا یوه خیریه موسسه وه. په لسګونو کارکوونکي یې لرل او د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې موقعیت درلود. زه به د ورځې لخوا په یوه لرګینه غرفه کې ناست وم او یوازې به د موټرو د راوتو او ننوتو پر وخت د لویې دروازې خلاصېدو ته ور ولاړېدم. ښه و، یو څه خوشحاله وم. انور به په ودانۍ کې 1-2 ځلې د مازدیګر لخوا زما لیدو ته راته. دا وخت به ټول کارکوونکي تللي وو. یوازې زه او زما په منځ یو بل څوکیدار به پاتې وو. انور به 1 ساعت راسره کېناست. د ده له لیدو نه به مې خوند اخیست او د بیا راتګ ورځې به مې شمېرلې. کار مې هم بد نه و. د موسسې کارکوونکو به بابا بللم او سهار چې به مې هر یوه ته دروازه خلاصوله لومړی به موسکي شول او بیا به یې د مننې ټکي له خولې راته راووتل. که څه هم چې زه ساده څوکیدار وم، خو دوی به زما د سپینو خلو لحاظ کوه او په احترام به راسره غږېدل. زه به د مازدیګر تر 4 بجو پورې په غرفه کې ناست وم او کله چې به د دفتر کارکوونکي رخصت شول ما به هم د انګړ دروازه وتړله. لومړی به مې د ماسخوتن لپاره دیګ وکړ. بیا به د انګړ په چمن کې کېناستم او د رنګارنګ ګلانو له لیدو نه به مې خوند اخیست. ملګری به مې ټوله ورځ ویده و، خو شپه به یې د تعمیر د ساتلو لپاره په ویښه تېروله. دی دومره ډېر نه غږېده. کم غمه سړی و او د چیلم له څکولو سره یې جوړه وه. موږ به یوازې د ماسخوتن د ډوډۍ پر وخت یو ځای سره ناست وو. بیا به د کوټې په کونج کې ولاړه ډانګې ور واخیست او د باندې به ووت. ما به تر ناوخته ټلویزیون ته کتل. وروسته به مې د ماسخوتن لمونځ وکړ. پر خپل ځای به پرېوتم او تر هغو به مې فکرونه وهل چې خوب به وړی وم. سهار به د ملایانو له اذانونو سره راپورته شوم او تر څو چې به د دفتر کارکوونکي راتلل ما به د حویلۍ د منځ سرکونه پرې مینځلي وو. وخت همداسې تېرېده. که څه هم چې انور به وروسته په ځنډ سره راته، خو بیا هم خوشحاله وم. دی به مې لیده. 1 ساعت به راسره غږېدو او د ده تر بیا راتګه پورې به مې د خولې خوند ښه و.
یو مازدیګر د انګړ لویه دروازه وټکېده. دا د ژمي وروستۍ میاشت وه. د باندې سوړ باد چلیده او کله چې مې دروازه خلاصه کړه انور مې ولید. دی خوشحاله ښکارېده. ږیره یې پاکه خریلې وه او کله یې چې راته وخندل له کلونو وروسته مې یو ځل بیا د خولې کونجانو ته نږدې تر غومبرو لاندې ژور ځایونه ولیدل. وار له واره یې په خندا وویل: پلاره، خدای دې لمسی در لوی کړي. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته. څه وخت پیدا شو؟ نن یې شلمه ده. په سترګه کې مې اوښکې راټولې شوې. 20 ورځې او زه خبره نه وم. دی تلولی غوندې شو. پلاره، ما وبخه، کارونه ډیر دي. باور وکه دومره وخت مې ونه مونده چې زیري ته درته راشم. په خوشحالۍ مې وویل: نوم دې څه ور باندې کېښود؟ شونډې یې وخوځېدې. رامین. دا نوم سویتا خوښ کړی و. په زړه کې مې د ماشوم د لیدو هیله راوټوکېده او د خواست په ژبه مې وویل: کیدای شي چې خپل لمسی ووینم. انور یوه شیبه غلی و، بیا یې راته وکتل. ولې نه؟ دوهم ځل چې راتلم نو رامین جان به هم ځان سره راوړم. ما کوټې ته د تلو سات ورته وکړ، خو ده را یاده کړه چې بېګا ته یې خوښ او خو سره میلمانه دي، باید یو څه سودا کور ته یوسي او وخته کېږي. انور لاړ او ما د خپل مسي د لیدو په تمه ورځې شمېرلې. میاشت تېره شوه خو د انور درک ونه لګېد. اخر بې صبره شوم. د موسسې یوه کارکوونکي ته مې د انور د موبایل نومره ورکړه او کله چې ټلیفون روغ شو انور ژمن را سره وکړه چې راتلونکې جمعه به پر خپل قول درېږي. زه هم د پنجشنبې په ماسپښین ښار ته لاړم او د خپل لمسي لپاره مې یوه د ریشي پیک لرونکي خولۍ او ښایسته بوټان واخیستل. په ټاکلې ورځ لا ماسپښین د دروازې مخې ته ناست وم. څه کم 2 ساعته مې انتظار ویست. آخر ماسپښین قضا د غرفې تر مخ مې یو ټیکسي ودرېده. انور له موټر راښکته شو. د په غېږ کې یو ماشوم نیولی و چې په کمپله کې ته و. په بیړه ور ولاړ شوم. انور لاس راکړ. ماشوم ته مې وکتل. سره غومبرې لرل او شنې سترګې ځلېدې. هغه مې په احتیاط د انور له غېږې راواخیست. پر تندي مې ښکل کړ او کله چې مې د دروازې خوا ته مخ واړوه انور په بیړه وویل: پلاره، ناوخته کېږي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ده وخندل. هوا سړه ده او له موټروان سره مې هم د دواړو خواو ویل کړي دي. دا وخت مې د موبایل زنګ واورېد. انور جب ته لاس کړ او کله چې ټلیفون غوږ ته ونیو د سویتا غږ مې په اسانۍ سره وپېژاند. هغې د خپل زوی پوښتنه وکړه او وروسته یې په خواشینې غږ وویل: رامین جان مې یادېږي، ژر یې راوله. ژړا راغله. له هغې نه یوازې 1 ساعت خپل 2 میاشتنی زوی لرې شوی و او دومره یې یادېده، خو له ما نه یې داسې یو څوک بیل کړ چې پوره 28 کاله مې د زړه په وینو رالوی کړی و. د انور په غږ مې فکر سره راټول شو. پلاره، ستا په اجازه. له دې سره یې ماشوم زما له غېږې ورواخیست. هغه یې ښکل کړ او په خندا یې ویل: پوهېږې پلاره، د ده ساه ډېر خوند راکوي. دا مې اوس عادت ګرځېدلی. هر ماسخوتن مې تر هغو د رامین جان خولې ته خپل غومبرې نیولي وي چې سترګې مې سره ورشي. دی ویده وي خو ساه یې توده توده را باندې لګېږي. تا ته به نه وي معلومه، دا یو بیل خوند لري. ورو مې ویل: نه بچیه، ما ته به نو له کومه معلومه وي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګه کې اوښکې راټولې وې او پر شونډو یې یوه ترخه مسکا پرته وه. وروسته یې خپل بالاپوښ ته لاس ور وغځاوه. هغه یې پر خپلو زنګنونو کېښود. سر یې وځړېد. ورو یې ویل: انور دومره په بیړه په ټیکسي کې کېناست چې د رامین لپاره زما راوړی سوغات په کوټه کې پاتې شو. خو دا ځل یې په راتګ کې دومره ځنډ ونه کړ. 2 اونۍ لا نه وې وتلې چې بیا زما لیدو ته راغی. دا د جمعې ورځ وه. زما ملګری کور ته تللی و او زه په موسسه کې یوازې وم. انور دا ځل کلکه غېږه راکړه. بیا مې د ده په غوښتنه په چمن کې یو پلاستیکي فرش اوار کړ او دواړه کېناستو. دی خواشینی ښکارېده. وروسته یې له ورسره راوړي پلاستیکي کڅوړې نه څو پتلونونه، د دریشۍ کمیسونه او د جامو د ګنډلو لپاره 2 رنګه ټوټې راویستلې. زما تر مخې کېښودلې او کله چې زما حیرانتیا ته وکتل په خندا یې ویل چې هسې زړه یې وغوښتل چې دا شیان راته واخلي.
انور په هغه ورځ تر ډیره راسره ناست و. بیا یې د پخوا غوندې زما پر ټټر سره ولګوه او تر ډیر وخت وروسته یو ځل بیا د ابا په نوم یاد کړم. بیا د خپلې مور په اړه وغږېد. د مهاجرت کیسې راواخیستې او د خپلې انا یادونه یې تازه کړل. دی تر ډیره غږېده خو تر پایه یې ما ته کتل. کله به یې په غټو تورو سترګو کې اوښکې راټولې شوې او بیا به یې زما ښی لاس په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ. انور عجیبه غوندې و. یوه شیبه یې هم زما نه سترګې نه اړولې او په مینه یې راته کتل، خو ما ته داسې وایسېده لکه کومه مهمه خبره چې رانه پټوي او یا یې پر خوله نشي راته راوړلی. په خپلو خبرو کې یو څو ځلې له ما نه بخښنه وغوښته. ده تر ډیره خبرې وکړې. د خدای پامانۍ پر وخت یې تر ډیره په غېږ کې نیولی وم او کله چې رانه روان شو څو ځلې شاته مخ راواړوه. بوډا غلی شو، د خپل بالاپوښ جب ته یې لاس کړ. خو فکر کوم دا ځل یوازې د ګولیو پاکټ په ګوتو ورغلی و. د یوه ګولۍ خولې ته واچوله، د چایو غړوپ یې ورپسې وکړ. ما ته یې وکتل او ورو یې ویل دا د سردردۍ لپاره دي ځکه زه سردردي لرم او ډاکټر راته ویل چې دا تکلیف د ډېرې خواشینۍ له لاسه درته پیدا شوی دی. په خبره کې ور ولوېدم. ښه نو د انور د خوابدون په راز ونه پوهېدې؟ ای زویه څه درته ووایم. انور دا ځل ډېر ځنډ وکړ، خو چې درک یې معلوم نه شو تشویش راولوېد. څو ځلې مې زنګ ورته وواهه خو ټلیفون یې ځواب رانه کړ. اخر مې اندېښنه ډېره شوه، زړه مې طاقت ونه شو کړی او یو مازدیګره مې مکرویانو ته مخه کړه. کله چې د انور کور ته ورسېدم د دروازې پر زنګ مې ګوته ټینګه کړه. یو غنمرنګه نری هلکی راووت. فکر مې وکړ چې دی به د سویتا کوم خپل وي، ځکه مې د انور د رابللو ورته وویل، خو د ده په څېره کې د حیرانتیا نښې ښکاره شوې او وچ ځواب یې راکړ چې د انور په نوم څوک نه پېژني. زړه مې له ویرې ډک شو. د مخامخ ګاونډي ور مې ور وټکوه. دروازه خلاصه شوه. د ګاونډي ښځې په حیرانۍ راته وکتل. دا وارخطا غوندې شوه، شونډې یې وخوځېدې. دومره ژر؟ حیران شوم. ښځې هماغسې په حیرانتیا وویل څه وخت راغلی؟ حیراني مې دوه چنده شوه. زه خو چېرته نه وم تللی. دا ځل یې خوله هم وازه شوه. ما وویل انور چېرته دی؟ سترګې یې رډې راوختلې. زه وارخطا شوم. په ماته ګوډه ژبه یې ویل نو ته یې نه ورسره بولې؟ دا ځل مې یو څه په لوړ اواز خپله خبره تکرار کړه او ومې ویل انور چېرته دی؟ دا تلولی غوندې شوه. کاناډا ته تللی. پښې مې ورېږدېدې. هملته ځای پر ځای کېناستم. د ښځې وارخطا چغه مې واورېده د حمید پلاره و د حمید پلاره. شیبه وروسته یې خاوند راغی. په بیړه یې تر مټ ونیولم. کوټې ته یې بوتلم او پر کوچ یې کېنولم. هغه ته مې وکتل، خواشینی ښکارېده. بیا یې مېرمن راغله. یو ګیلاس یې راته ونیو او کله چې مې له اوبو نه غړپ وکړه د لیمبو خوند پکې ګډو. زه تر ډېره هلته کېناستم. سره مې درد کوه او پر زړه مې سستي راتله. د ګاونډي له خبرو وپوهېدم چې انور له خپلې کډې سره 3 میاشتې مخکې د کاناډا مرکز ټورنټو ته تللی و. د ګاونډیانو ته دا هم ویلي و چې د پلار ویزه هم راغلې ده او اوس د یو څو ورځو لپاره قرهباغ ته ځي او وروسته بیا د پاکستان له لارې په ګډه کاناډا ته روانېږي. بوډا غلی شو. یو سوړه سویله یې ویسته ورو یې ویل ده په څومره سادګۍ یې پرېښودم. وروسته یې مخ راواړوه. شونډې یې کمرنګې مسکا بدرګه کړې او په غریو کې ویل کله چې مې په شیرینو پورې زړه وتاړه هغه مرګ رانه واخیسته او کله چې مې په انور پورې زړه وتاړه د یوې پردۍ ښځې رانه پردی کړ. په بیړه مې وویل د ده ادرس د ټلیفون نمره داسې څه نه لري چې کوم تماس ورسره ونیسي؟ سر یې وځړېد. ای زویه څه درته ووایم؟ په سبا یې د خپلې موسسې رئیس ته ورغلم. زه ډاډه وم چې هغه به د انور کوم ادرس ولري ځکه زه د خپل زوی په سفارش هلته مقرر شوی وم. کله چې مې خپل رئیس ته وویل چې زه د انور پلار یم او د هغه کوم ادرس او یا هم د ټلیفون نمره مې پکار ده، خوله یې وازه پاتې شوه. تر ډیره یې باور نه راته.
چې ډاکټر انور دې د یوه خوار څوکیدار زوی وي او اخر هغه وخت زما خبره زړه ته ولوېده چې له انور او سویتا سره اخیستی عکس مې له ژبه ورته راویست. دی یوه شیبه غلی و، بیا یې ډاډ راکړ چې د انور د ادرس په پیدا کولو کې به هڅه وکړي، خو غټ خلک په پردو غمونو پسې دومره سر نه ګرځوي. د به نن سبا راته کول او ما به هم نه پرېښود. په ورځ کې به مې څو ځله پوښتنه ورنه کوله او کله چې مې یو سهار په ادرس پسې د رئیس د دفتر دروازه خلاصه کړه، دی له څو خارجیانو سره ناست و. په هماغه ساعت یې په تریو تندي او یوه اشاره له دفتر ووتم. خو وروسته یې د دفتر اداري مشر ته ویلي و چې بابا مالک په دفتري نزاکت نه پوهیږي. سر له ننه ځواب. ما ته دا کومه مهمه خبره نه وه، نه خواشینی شوم او نه هم د خوابدون کوم احساس راته پیدا شو. ما تر اوسه په کابل کې د یو چا لپاره ژوند کوو. اوس چې هغه نه و، کابل راته سور اور ښکارېده. ځکه مې په بې پروایۍ بکس راواخیست او د قره باغ پر لور مې مخه کړه. هلته مې پر کوټو یو څه لاس تیر کړ. خپل امانت ایښی د کور سامان یې مات ګوډ راوسپارل او بیرته مې د کلي ژوند پیل کړ. په څو میاشتو کې مې جب تش شو، بیرته هماغه خوار مالک شوم او کله چې په مزدورۍ پسې ووتم نو 2 پرله پسې ورځې مې کار ونه موند. خلک نه وګرم ځکه زما په مټو کې هغه پخوانی زور نه و پاتې. نه مې بیلونه پورته کولی شو او نه مې هم په خپل بدن کې د کاریزونو د پاکولو وس لیده. زه اوس بوډا و، په ږیره او سر کې مې تور ویښته نه ښکارېدل او د غمونو له لاسه دومره زهیر شوی و چې پر لاره هم سم نشوم تلای. څه موده مې په قره باغ کې تېره کړه، خو هلته مې طاقت ونه شو کړای. لوږې، نیستۍ او پخوانیو یادونو ځورولم. ډېر وخت به مې ګېډه تشه وه، ما نه کار کولی شو او نه مې هم دا منله چې په خپل قوم کې چاته لاس ور اوږد کړم، ځکه مې هم قره باغ پرېښود. اوس دا دی په جوماتونو ګرځم، کله یو ځای کله بل ځای. څوک لیونی راته وایي، څوک مې سوالګر بولي او ځینې هم ملنډې راباندې وهي. انوره، زه دې څومره په بېوسۍ کې پرېښودم. بوډا غلی شو. ما وویل کاکا نو چې دی ستا په کیسه کې نه شو، تا ولې په زړه کې ځای ورکړی؟ یو دم یې راته وکتل، وریځې یې سره ورغلې، سپېږمې ښکته پورته شوې، لاندینۍ شونډه یې وځړېده او په زوره یې وژړل. څه وکم، هر رنګه چې وي هغه مې زوی دی، کله مې هېرېږي. بوډا داسې ژړل لکه له کوم ماشوم نه چې د هغه مور ورکه شوي وي. اوښکو یې پر ښي سپېره غومبرې منډې وهلې. دا ځل یې نه رانه مخ واړوه او نه یې هم سترګو ته لاس ونیو. بې اختیاره یې ژړل او د ده په لیدو زما سترګې هم ډکې ډکې کېدې. بوډا ښه شېبه وژړل، وروسته یې پر خپله پوزه لستوڼی تېر کړ او چې څه شېبه نوره هم ووته د خپل بالاپوښ له جب نه یې عکس راویست. عکس ته یې وکتل، دی تر ډېره ورته ځیر او هماغسې له ځانه سره ویل انوره زویه، زه څومره یوازې یم، ډېر یوازې. زه اوس هېڅوک نه لرم، څوک نشته چې زما پر ټټر سر ولګوي، خبرې مې واوري او ابا راته ووایي ای زویه ستا خبرې مې یادېږي. زه اوس چاته د شیرینو کیسې وکړم، د چا په هیله ژوند ته په مینه وګورم. زه اوس ډېر بېوسه یم، ډېر بېوسه، دومره بېوسه چې ان مرګ هم مخ را ناړولی دی. بوډا غلی شو، خو پرته له دې چې سر پورته کړي، یو دم یې په لوړ غږ وخندل. دا خندا دومره ناڅاپي او غیر طبیعي وه چې بدن مې زیږ شو. د هماغسې په خندا کې چغه کړه ای شیرینو، راشه او خپل اقربه ته وګوره، ستا اقرب اوس هېڅوک نه لري، دی ډېر بېوسه دی، دومره بېوسه چې نور نو د غمونو هم خوا ورته بدېږي. بیا یو دم وژړل، ته چیرته یې؟ یو ځل خو اقرب راته ووایه، یوازې یو ځل. بوډا ژړل، کله به یې انور ته ورچغه کړه او کله به یې شیرینو ته د خپل زوی له لاسه ګیلې کولې، داسې لکه هغه چې مخامخ ورته ناسته وي او د ده خبرې اوري. خو زه وپوهېدم چې بوډا تر عصبي فشار لاندې و. خدای شته چې زما هم اوښکې له واکه ووتې. ورنږدې شوم او بې اختیاره مې غېږ ترې تاو کړه. د هم زما پر اوږه سر کېښود او په چغو چغو یې وژړل.
بوډا اوښکې تویولې او ما یې په لاس کې نیولي عکس ته کتل چې له ده سره یې انګور او زوی هم ولاړو. انور په عکس کې خندل او ما ته داسې ویسېده لکه د خپل پلار په بېوسۍ پورې چې خاندي. بوډا تر ډېره زما په روږه خپل تندی لګولی او کله چې زړه تش شو پر ږدېدلو لینګو د باندې ووت. ما هم بړستن سمه کړه، د څښلو اوبه مې ورته کېښودې او په بخارۍ پسې مې لرګي کړل. کله چې بېرته راغی پرته له دې چې راته وګوري پر خپل ځای کېناست او سر یې وځړېد. ورو مې وویل کاکا ته مه خفه کېږه، د غونډۍ کلي ته له کاناډا نه یو څوک راغلی دی چې لږ لار پیدا شي زه به یې احوال درته راوړم، کېدای شي انور وپېژني. ناڅاپه یې سر پورته کړ، پر خړو شونډو یوه موسکا وغځېده او په بیړه یې ویل چېرته؟ یو کلی دی، هلته 2 میاشتې مخکې یو چا له کاناډا نه د خپل پلار جنازه راوړه. دومره خبر یم چې تر اوسه لا بیرته نه دی تللی، شاید ستا زوی وپېژني ځکه دی هم په ټورنټو کې اوسیږي. سترګه یې وځلېده. دا کلی کومې خواته دی؟ شمال لور ته تر غونډیو ورهاخوا. په خوشحالۍ ویل سهار ته درنظم. ما وخندل، په دې واوره کې تګ دومره اسانه هم نه دی، 2.5 ساعته مزل غواړي. ما درته ویل چې لږ مڼ پیدا شي زه به یې په خپل احوال درته راوړم. نه زویه کله پاتې کېدای شم. ورو مې ویل ګوره کاکا خپل ځان په لیوانو مه خوره، سږ کال واوره ډېره ده، په خوراک پسې د غره ټول ځناور دښتو او غونډیو ته راښکته شوي دي. پرون هم ښکاریانو د لیوانو پلونه لیدلي وو. بوډا څه ونه ویل. ما د اوداسه لپاره بدنۍ ورته ډکه کړه، جانماز مې ورته کېښود او کله چې د مېلمنو له کوټې ووتم مخ مې ور واړوه. 2 ورځې لا نور هم صبر وکړه، زه به د کلي څو ځوانان ځان سره ملګري کړم. خدای مهربانه دی، ګوندې هغه سړی د انور په اړه څه معلومات ولري. دا مې وویل او له کوټې ووتم. سهار وختي چې کله د لمانځه په نیت جومات ته تلم د باندې دومره لړه وه چې د انګړ دیوالونه لا هم نه ښکارېدل، خو کله چې د انګړ دروازې ته ورسېدم بدن مې زیږ شو. د میلمنو د کوټې له خوا پلونه راغلي او له دروازې وتلي وو. په بیړه مې کوټې ته ورمنډه کړه، ور خلاص و په کوټه کې هیڅ څوک نه ښکارېدل. تشناب مې وکت، هلته هم څوک نه وو. له انګړه نه ووتم، په پلونو پسې ګړندی روان شوم. د پلونو ترڅنګ په واوره کې د لکړې د لګېدو ځایونه هم ښکارېدل. له کلي ووتم، پلونه شمال لوري ته د غونډیو خوا ته غځېدلي وو. نور هم ګړندی شوم، یو ځای مې په واوره کې د انسان د لوېدو نښه ولیده. بیا د غونډیو خوا ته کاږه واږه پلونه تللي وو. ښه شېبه مې مزل وکړ، څو ځله ولوېدم، له خولې نه مې تاوونه پورته کېدل، خو ټټره مې په خولو لوندو. نه پوهېدم چې بوډا به څه وخت له کوره وتلی و. دا هم نه راته معلومېده چې دی به څومره تر ما مخکې روان و، ځکه هوا خړه وه، هېڅ هم نه ښکارېدل. څو ځله مې په چغه د بوډا نوم واخیست، کاکا مالکه، ای کاکا مالکه، خو په چوپتیا کې مې هېڅ کوم غږ وانه ورېد. هماغسې ګړندی روان وم، ځای ځای به مې په ښه تر زنګانه پورې په واوره کې ننوته. خو کله چې د لومړۍ غونډۍ پیڅکې ته ورسېدم پښې مې ولړزېدې او ځای پر ځای ودرېدم. د غونډۍ په لمن کې له ختیځ لوري نه د یوې ډلې لیوانو پلونه راغلي وو. د بوډا پر پلونو تیر شوي وو، خو پلونه بیرته لنډ راګرځېدلي وو او د بوډا له پلونو سره جوخت شمال لور ته ختلي وو. یوه شېبه ولاړو، په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوې. ما هېڅ هم نشو کولی، دا ځله مې له ویرې چغو ته هم خوله نه شوه جوړولی. او کله چې مې د یوه لیوه د انګولا نرۍ کوکه په غوږ ننوته، بې اختیاره مې د کلي خوا ته ورمې کوږ شو. کورونه نه ښکارېدل. په زړه کې مې ویره راټوله شوه او پر خپل راغلي کیڼ پله مې خپله ښه پښه کېښوده. د بوډا او لیوانو پلونه، د ناول